رحیمی ټک یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ، ورسره په خوا کې د غنټۍ دغه نښان کلیک کړئ ترڅو زموږ هر نوی ویډیو تر تاسې ورسیږي. که غواړئ خپل واتساپ اکاونټ د هیک کېدلو څخه وژغورئ نو دا ویډیو ستاسو لپاره ده. سلامونه، زه رحیمي تاسو ټول ته په رحیمي ټک یوټیوب چینل کې ښه راغلاست وایم. زموږ نننۍ ویډیو څنګه کولی شو خپل واتساپ اکاونټ وژغورو. موږ مخکې یو ویډیو جوړه کړې وه، هغه د دې په هکله څنګه کولی شو چې د چا واتساپ هیک کړو. که تر اوسه هغه ویډیو مې نه وي کتلی نو زموږ چینل ته لاړ شئ، هلته ویډیو شته دی، هغه له لارې تاسې کولی شئ د نورو خلکو اکاونټ هیک کړئ. اوس نننۍ ویډیو کې غواړم تاسو ته وښیم چې څنګه خپل اکاونټ د هیک کېدلو څخه ژغورل غواړي، یعنې ستاسې اکاونټ هیک نه سي. نو د دې لپاره به تاسې خپل واتساپ خلاص کړئ. کله چې مو واتساپ خلاص کړئ دا ترې دې ټاکې تاسو وینئ دلته به لاړ شئ او سیټینګ ته به لاړ شئ. کله چې سیټینګ ته لاړاست اکاونټ ته به لاړ شئ. دلته تاسې اول نه دویم نه دریم آپشن چې وینئ ټو سټیپ ویریفیکیشن دا به کلیک کړئ او انیبل به ووهئ. د دې له لارې څنګه کېږي، دلته تاسې څخه کوډ غواړي. هر کوډ چې تاسې زړه غواړي ورکولی شئ، داسې کوډ چې چاته یعنې ښودل نه غواړئ سي. نو زه اوس کوډ ورکوم 2580 بیا 25، بیا به د هغه کوډ دوباره تکرار کړل سي. دلته به تاسې ایمیل ورکړئ. که چیرې دغه کوډ ستاسې څخه هیر سي، که چیرې د اکاونټ کوډ دغه هیر سي نو ایمیل ورکړئ چې ستاسې هغه ایمیل ته یې راواستوئ. خو دلته به که زما منئ سکیپ ووایسئ، ځکه چې که چیرې بل څوک ستاسې اکاونټ واخلي نو هغه بیا کولی چې والا ما نه اکاونټ هیر ده نو ایمیل به ووایي، نو دا سکیپ ښه ده. خو دا هم په یاد ولرئ که چیرې تاسې څخه بیا دا خپل پن هیر سو بیا تاسې هېڅ نسي کولی، تاسې په خپله هم نسي خلاصولی. نو که غواړئ یعنې تاسې په شا کې چې هسې نه هیر مې سي، دلته خپل ایمیل ورکولی سئ. او که په ډاډه یاست چې نه د یاده مې نه وځي نو سکیپ به ووهئ او اوکې به یې کړئ. زه ایمیل نه ورکوم ورته. دلته ګورئ انیبل سو. اوس هغه کوډ چالانه سو. اوس چې هر څوک زما واتساپ واخلي، تاسې خپله کولی سئ هر چا ته چیلنج ورکړئ چې واخلئ دا زما اکاونټ ته یا دا زما خپل تلیفون د تلیفون ورته ورکړئ. نو هر څوک چې ستاسې واتساپ په خلاصوي هغه ته به کوډ راځي، یعنې ورته وایي چې هغه کوډ یا هغه پن ولیکاستئ، نو هغه ته خو به معلومات نه وي، نو دغسې هېڅوک هم ستاسې واتساپ نسي هیک کولی. دا اوس زموږ نننۍ ویډیو در سره لایک، شیر او د نورو ملګرو سره حتمن شریکه کړئ. زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. په خدای مو سپارم. ښه وخت.